د نن ورځې مهم خبر اسلام آباد ته د ایران د ولسمشر سفر او د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار. د افغان وایس قدرمنو لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. دوستانو پوره حاله سره ویډیو کې ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په درنښت سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ایران ولسمشر د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په یو 3 ورځني سفر پاکستان ته تللی او هلته یې له ترهګرۍ سره د مبارزې او نورو دوه اړخیزو همکاریو په اړه بحثونه کړي. سید ابراهیم رئیسي د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته په یوه ګډ کنفرانس کې وویل له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو دریځونه یو شان دي. موږ دواړو د ناامنۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې هوډ لرو. د سازمان شویو جرمونو، نشهیي توکو او د هر ډول ناامنیو پر وړاندې چې نن سبا دواړه هیوادونه او سیمه ګواښي د مبارزې لپاره دواړه هیوادونه ګډ نظر لري. رئیسي به نن سه شنبه د اپریل 23 او سبا هم له لوړپوړو پاکستان چارواکو سره لیدنې وکړي. د ایران ولسمشر دا هم وویل چې له پاکستان سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې دی او په خبره یې د سوداګرۍ اوسنۍ کچه د منلو نه ده. هغه وویل چې له پاکستان لوري سره یې موافقه کړې چې د ایران او پاکستان ترمنځ سوداګري به 10 میلیارډ ډالرو ته رسوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراخېدو هیله وکړه. هغه زیاته کړه وخت یې دی چې تهران او اسلام آباد د پولې دواړو خواو ته اقتصادي پرمختیا او سوکالۍ ته پام وکړي. د ایران او پاکستان سرحدي سیمې اکثر د ناامنیو شاهدې دي.